حرکت. سلامونه دوستانو، اول خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ. له خیره موږ رالو کاپیسا ته د فتنیو د ګلدان په چوک باندې. نو موږ ځو له خیره نجراب ته چې باندې وینو ملتیا را سره وکړئ، ویډیو پوره وګورئ، انشاءالله خوند به ترې واخلئ. بلال خان ویلوګ ته ښه راغلاست. د نورو ویډیوګانو لپاره د ورور چینل سبسکرایب کړئ. خیره د لارې سفر ته ډېر خوندور جي کې ولاړ یو. دا ځای په تاسې باندې ګورو، سخته زبردسته ځای ده ورور، که څنګه؟ دغه د وطن ګورې ګوره، بختور سړی ګرځي پکې. و مونږ خو له خیره چې کابل نه حرکت وکړو پروان ته، او پروان نه سالنګ ته، او سالنګ نه کاپیسا، او اوس هم له خیره نجراب طرف ته روان یو. بس تاسو هم خوند والئ، موږ هم ترېنه خوند والو. ستړی مه کاکا جان، خراري ده، خیر و خیرت ده، طبیعت څرنګه ده؟ شکر دی وروره، تاسې ښه بېشکه ولا ډېر ښایسته جي کې دې اړولې دي، خوندور دي. څه وکړو وروره، دغه ملک دی، موږ تاسې څو چې دا امارات هغه ډېره ښه هغه دی،
کنه اصولت دی خلکو ته و اصول هغه سہولتونه شته خو بیا هم څه ناڅه مشکلاتونه شته نه یې کوم مشکلات نشته و مشکلات د اوبو شته دی یو د ځله اوبو شته خو د لږ کار روزګار روزګار نو دا دهقاني د ورونو دغه دهقاني مقاني کوو نو کنه او ښه د خلک خوشحاله دي او خلک خوشحاله دي زه بس خلک دي خدای دایمي خوشحاله کړي الله یاري په خپله څه شی کې د دهقاني کې دهقاني کوم څنګه ده بیا خپل ملکو پټي باندې کار کوي که د خپل بل ملک چا پټي باندې چیرې دي ملکو پټی دي دغه چیرې مې خپل ملک پټی ښه دغه ده. دا جوار بیا خرڅوي دا جار څه خرڅوو څه خپل ځان ته کېږي څه غواوو ته څه هغو څه مالو ته کېږي ته بېشکه دغه بس مالو ته کېږي بل څه بچي کېږي. مچي خو به دی له خیر یو دوه بچان لرم یوې ماهی به دی یو وړوکی کوچنی دی مایوبه ده او الله خدای دې شفا ورکړي الله امین تاسو واه. انډیوالانو سره واه. کوي. نو خوشحاله سو څه خاطره قربان شعر شم. میر خو به دې نه زده نه ورور دغه دا موږ ته هر چیرې دی چې تاسو راځئ د دې موږ ته ځان لیدنه کوئ دا موږ ته ډېر هغه دی الله دې ژوندی لره او. خوشحاله سو موږ باندې اوسې ناوخته د له خیره بیرته کابل ته ځو نو دواوې راته کسې خدای مو په خیر دعا ورسوي درته کوو هر چیرې چې اوسېږي موفقه اوسئ الله دې ژوندی لره دوستانو له دې ښایسته جین حرکت ځو مخکې ځو چې خیر مخکې راشي. څه وینو خدای په امان ژوند ورور ناوخته ده بلال خانه ناوخته خو ده دا اوس ما هم دا چرت وخلو تقریبا 6:30 بجې دي نو بیرته چې ځو بیا به ډېر لیټ سو نو له خیره بیرته به حرکت وکړو کابل طرف ته او انشاءالله دا نور باقي ځایونه به بیا نور برنامې ان جوړې شاء الله بل وخت او بل وخت له راځه خیره ورته. دا شایسته نجراب له خیر حرکت تیر زو بلال خان ولا ورور تا ته معلوم ده چې وخت کم لرو او زم کابل ته که څنګه نو هلته تلو افشارو ته ټایم یار ټایم کم و زه ستړی غوندې ښکاري راته ستړی خامخا زحمت بس ورور ستړیا به وي مشکلاتونه به وي وخه دا لږ وځی دا دې ما ته و دا نوش زه یې نوش جان کم ستې ستړیا دی خلک بس که نه و زه بس خو الله دې ژوندی لره له خیره څو بجې دي تقریبا بس کم 2 بجې دي 2 بجې دي له خیره له خیره زو به حرکت به ګو دا ښایسته ځای به دلته پرېږدو موږ خپل کوشش وکړو چې له نږدې نه دا عجایب تاسې وګورو بس څه نصیب و قسمت و هغه مو در باندې ولید انشاءالله مخکې م ځو مخکې کیسې دي نو ملتیا را سره وکړئ ورور ځای خلاص که نو اوس که انشاءالله مخکې چې ورور راځه کور ته مې نسبت دا جومات زه به داسې ولاړ سم منظرو ته ته هم راسه بیا هلته ښه داسې راسه خدای دې وکړي چې د موږ ویلوګ نه تاسې خوند اخیستی موږ خو تاسې باندې هم چکر ووایو ډېر لرې تللي یو اوس له نجرابه چې بیرته راغلو ولې وخت کم و ما ویلې چې بیا ډېر لرې سفر لرو خامخا مشکل در سره مواجه نسو دلته چې موټرسایکل یا څه شی خراب سي بیا مستریم نه وي سل غمونه یې نو ملګری چې راسې لمانځه چې ترا به دلته دې ښایسته جي کې یوه دمه ورته وکړو هلته ورځو ډېره خوندوره سیمه ده دا خو دلته سپېره سړی داسې وختي راسي بیا ډېرې خوندورې منظرې خوندور جیان خو تاسې باندې سړی وګوري لرې لرې سفرونه کوي خبرې یې څو بجې دي تقریبا څه کم 8 بجې دي بس له خیره ځو حرکت کوو سندره به مو وروسته د غږېدان شروع کړه له خیره مینوالو دوستانو سفر مو ولید څرنګه سفر و څه کیسه وه چیرې راورسېدلو اوس له خیره کاپیسا ته نږدې یو ولایت ته مرکز ته
نو خدای دې وکړي چې زموږ ولاګ نه تاسې خوند اخیستی و فکس 7:15 منټه دي له خیراتي ماښام د سترګه ولیزي نو زو د کورو په طرف باندې انشاءالله بل نوی جای یو بل ښایسته جای یو بل د وطن کونج تاسو او که چینل مو نه سبسکرایب کړی د ورور چینل سبسکرایب کړئ له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ چې انشاءالله افغانستان در باندې ووینو تر بل ویلوګه خدای په امان Remember, every morning you have two choices. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. Time is your most valuable asset. Wasted time is your biggest mistake. The past has no power over the present moment. The choice is yours, but don't let your dreams slip away while you're still in bed.